دا یو خور سوال کړی دی، وی بعض زنانه دا وایي چې د ماښام د منځه نه بعد کمې کپړې چې د انځلي دي، کم زړوکي چې د انځلي دي، نو دا غوړولی نه شي، خورولی نه شي ماښام منځه نه بعد بهر. نو دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب، سنت طریقه دا د حدیث کې دا دي چې کله شپه راشي نو ماشومانان به بهر ته نه پرېږدي په دې اولني وخت کې. شپه چې څنګه راشي په دې اولني وخت کې، ټوله شپه نه، صرف په دې اولني وخت کې. او دغه شان څاروي، تا سره چې کوم څاروي دي او هغه بهر دي، کولاو دي، خواره واره دي، راټول که. ولې؟ ځکه چې دې وخت کې شیطانان خورېږي. نو داسې نه چې دې ماشوم له نقصان ورکړي، څه تکلیف وله ورکړي، یا دې څاروي له یا دې ځناور له. او په دې باندې الحمدلله دلیل دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا کان جنح اللیل او امسیتم، کله چې شپه په تاسو باندې راشي، فکفوا صبیانکم، خپل ماشومانان کورونو کې بند کوي، یعنې منع کوي. فإن الشیطان ينتشر حینئذ، دغه ټیم کې شیطانان خورېږي. فإذا ذهب ساعة من الليل، چې یو ساعت د شپې تېر شي، فخلوهم، نو بیا یې پرېږدئ. د شپې واغلقوا الابواب، د شپې د کورونو دروازې بندوئ. واذکروا اسم الله، د الله نوم یادوئ. فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، شیطان بند دروازې نشي کولاولی، خو په کولاو دروازې راننوځي. دغه شان واوکوا قربکم وخمروا آنیتکم، په خپلو لوښو باندې د الله نوم والئ، سرونه پې کېږدئ. دا ټول دې دپاره چې د شیطان د شر نه سړی بچ شي. ښه، یو سړی به چې دې کې خو صرف د ماشومانو تذکره ده. په صحیح مسلم کې دا روایت دی، جابر رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم اذا غابت الشمس. کله چې وي دا نور ډوب شي، نو دغه ټیم کې خپل فواشي، او فواشي په عربۍ کې څاروو ته وایي چې کوم خواره واره، بیزې ګړې، غوا، غوایي، میښې او اوښان او داسې پسې بیا ځه. نو دا او د ماشومانان دغه ټیم کې دوی مه پرېږدئ، ځکه چې وي دغه ټیم کې شیطانان، فإن الشیاطین تنبعث، دغه ټیم کې شیطانان خورېږي. خو په دې خبره څه دلیل نشتی چې ماښام مانځه نه بعد کپړې بهر غوړول منع دي، په دې څه دلیل نشتی. حدیث کې هم دغه دوه خبرې راغلي، کومې؟ ماشومانان منع کوي او څاروي بهر مه پرېږدئ، بس. خو دا پکې نشتی چې یعنې کپړې نشي غوړولی یو زنانه، دې لپاره څه دلیل نشتی او نه څه معقول وجه ده. ماشومانانو خبره خو واضح شوه د څاروو چې دغه ټیم کې شیطانان خورېږي او هغوی تکلیف ورکوي، او دا قدرت هغوی له الله ورکړی د الله په اذن سره هغوی تکلیف ورکولی شي. اوس کپړو له به څه تکلیف ورکړي که نه؟ کپړو له هم تکلیف ورکوي، کپړو له نشي ورکولی.